کړی شوی دی تربور به زه په دې لیونتوب پویم لیونتوب باندې دې ته پته نشته که دې رور د چا دی دې ته پته نشته چې دې رور د چا دی ته به وګوره ها زه نه زه سرمن وباسم سرمن ټیک ده او هلو روان یم تربور پسې ځم خپل امتحان ته پوسټونه کوم د خپلې ځمکې هو سیده سیده بس دا دې ځم ګټه اچولې دې چې ګټه اچي زما د سر د پاسه دې به دا ګټه زما د سر د پاسه پوه شوې په ځمکه کې یې نشي اړولی زه پوه شه او تربور مې پوه شه سیده بند که بس دماغ راله ډېره مه ښایي کوه ته څوک چې د من تپوس کې او په دې کې د سبا بیکار راغلم دا تپوس خو به درنه زه هلې وکړم چې په دې کې ته جزیات کړي او دا تا څه ګټه اچولې ده تا د ما په کولو غوږونو مې پویه کړی نه چې په دې کې چې ته ګټه اچې زما د سر د پاسه به اچې ته به ووینې سبا نه پکې کور جوړوم کور ته پکې کور جوړې په دې ځمکه کې به زه تاله قبر جوړ کړم قبر پوه شوې که بیا ګورو چې څوک به دې قبر دلته قبري په کشرانو باندې ظلمونه کې پته درته نشي د مشر رور څوک دا خو کشر دی او د دنر له مشران هم ما سجدې کړي دي دا خو لا کشر دی کشر او ده ته هم یا به دلته ستا قبر وي یا به ستا کور وي پوه شوې او ستا به ورسره نه وي یوازې دې نه ځکه چې رور ستا دی ستا صحیح ده تربوره یو پیره به بیا راځم چې دا ګټه نه په لوی انتقام به درنه بیا به ګورو دلته قبر د چا او کور د چا نه به ووینې صحیح ده که نه ما ته وایې په لوی انتقام به راځم او تپوس به درنه کوم پوه شوې کار کتلې دی ځه ستای نیمه به زمای داسې نه ده داسې مه کوئ ما تا ته عقل هم درته رسویا ته پوهېږې نه هغه ما تا ته ووایي